یای چې په میشته شې ژړنی شته. به هر حال ویلکم بیک او ستړي ماشه. نن مسپشین ظاهر او ماتیر رو بنده سیخ شول ویلی چې ډیچا یې میژ یوا پټا جاما دو در سرا موهور سپینا کړه چې یکیما ملاره چالیږي خو آرډر کاوه. زهور سارا راون شول پزړه شمه ویل چې وړکی خو ډیر غوډا کلی دلشي کې دایشي څنګه گاټا دې پرې وشي. قسم دای وا بیا آغا جاما یو وټل ته بوتل چای پر ټیرو بنده واله ماتیر ویل چې وس مې دا سپری ځونتا کړی وا خو د مخه ژا ډیچا دا مې وچا پتو لاوریږي په موي ها سپری وويشتا پزړه شمه ویل چې ډیچا گاټا خوده وکړه خو چې وس په لبخور نشي چې پستانا یې روکا خوشاوا چې د سکوټر منډي ته یې ورسا ول ژړکای د خیر سره پستانا روخه لوړ شو سپری یې روا باغشلا دا څه وخت میکروزر نو پل بدارا کا وګرځدل خونن د خیر سره سجد خان روزي شان چې ډیچا چې پکشتي نه یې درتا وک میژه پمنډي ورګاټ شوی ډېر شش دانه روغلیه وی یوس کوټرم خواشان خو ساړي وچ د غو پرټنی ولای و بلم وکوتا یې اغي ها دغه حالوا خو ورتا یای نه چې څنګه غار په غیڅره یې کاربوډا میشخولیا پس کوټر ژغدي چې اچانک منډه شریشوا چې پیلا سروغلال میژه پښه تزله به و منل لیاوي سمها منډي ور پوتشوا د منډي دارا خو مې باند شو خو ورتا یای نه چې په میشته شې ژړنی شته. زویب خالد خان وویل چې ډیچا چای ورتا وڅا د سکوټر د وچ میژ زیماوري میژه چای ورتا سرکړه فل په سوډا کاکش درته په ور وواتی یو سکوټر میندکه خو خالد خان ته مې ویل چې دا خو دارا زوړدای چې زو په ګرځا کا دای و ګرځاو روڅه چې بل وکسی دا خو مې نشخوا میژه په پښتنه غوېژنه اخیری یو شا غوډا کای کروزر میندکه سایماس بیته جاټکه مې ورکړې ملچ کا یو ری څه بالوا خو دولتاو په جاوا تاشي خوشاوا چې کروزر بخیر رډی و اورتا یای نه چې یې هر شي نستاغین رټوي خالد خان او زویب مې د کشته زمورتیا والا خو دکاندور ته ول خواند ورکو چې د توسه ساده ډیش د سکوټر د کشته پټیم نه اول سکوټر وزیرستان تا ورساوي موه 50000 دکاندور ته ور پارسل کړي زړه مې دا غاس ور سرا و ډبه دا وزیر مسید داوړ ورمړې منګل بنگش بټانین یزه خروټه افغانه ماجر مروت گنډا پر بنیڅه کونډه خټه کې سلیمان خلی میا خلی شرانه میا نه دوتانه دم توړه چمکنه فریده ممده ورغزه بلکې ټوله پښتانه قربانم شاه د توسه د ساده ډیچ 10000 سبسکرایبر په یوټیوب باندې پیراشول ډیر مننه ډیر شکریا مزید یها در سره پالو کې